أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقول لمصر دلتا څومره زموږ د ملت ډېر محترم درانه ځوانان او مشران راغلي دي ټولو ته سلام کوم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو ستړي مه شئ درته وایم دلته مېلمانه راغلي دي واقعا زموږ دپاره د خوشحالۍ بحث دی دیدک بلوچ ته د بلوچ قام په نمایندګي باندې نن زموږ او ستاسو د جرګې ته راغلی دی دیدک وشاته کې محنتوار سردار شوکت کشمیري دی جمیل مقصود ښاغلی جمیل مقصود صاحب دی خوش آمدید شکریہ Andy فرمانوکتای Dankjewel د پاشایي زموږ د پاشایي کوم مشران او ځوانان دي خدای دې تل راته آباد لري او زموږ د ملت ډېر درانه مشران ډېر د یو څو نامونه خو به واخلم البته ټول زموږ لپاره ډېر لوی دي شیرزاد صاحب راغلی دی لیوان صاحب محترم رومیان صاحب دی مجید خان خوږیاڼی صاحب دی قومندان صاحب شجاع ظفر دی ناظر صاحب دی نور ډېر ملګري ډېر مشران دي د عالم د بلجم زما مبارز او تهران خان یې په دې تالار کې ناستې دي او زما ټول ځوانان بالخصوص د پیشین بلجم مدیرې رهبري هم کړې ده رحم الله دې وجود دې کوارډینیټر صاحب دی باندې کړو ټولو ته سلام هم او ټولو ته درناوی او احترام لرم عزت او مینه لرم په ټوله کې همداسې د نورو قومونو خلک هم دي دلته امکان لري ټول پښتو نه پوهېږي خو بیا هم من عرض ته لري همان برادران افغان خود تشکر میکنم ما پشتون ما تاجک ما بشایی ما هزاره ما ازبک ما بلوچ ما نورستانی غرض من همه یک ملت هستم د دومې میاشتې د 22 فروري دی د ادب او د تاریخ او د ملت پوهان ناستې زه مې وار په وار د عکسونه د ملګرو نه کتل ډېر درانه د افغان ملت مشران ناست دي جرګه ده د فروري 22مه ده د فروري دا شلمه چې واوري دا تر دېرشمه پورې ګرځي داسې تاریخي کیسې دي چې ما خپل ډېر ژور وي له ځان سره یو د 21 فروري د مولوي نبي چې کومه ورځ ده او یو د خوشحال بابا سین دی په دې ورځو کې دواړه شیان داسې چې همیشه دا ورځې دي که څه ووایو که نه ووایو خوشحال به د ځان سره یوسي خو خوشحال دي چې په داسې ورځو کې جرګه جوړه ده په جرګه کې د احمدشاهي جغرافیې قریبا ټول قانونه په نمایندان ناست دي رسمیت ناستی بلوچ ناستی پښتون ناستی پشایي نور ډېر قانونه ناست دي یعنې د یو سر مخه د بل سر سره د هغې جغرافیې قانونه ناست دي موږ د ملت او د دې وطن د یو دروند د یو عزتمنه او د یو ښه نتیجه ورکوونکی عمل چې جرګه ته وایي عمل باندې ساتو د برسلز په ښار
کې راټول شوي زما د ملت د ډېرو درنو مشرانو او ځوانانو شلمه پېړۍ وه قانونو ازادۍ اخیستې قانونو یعنې هغه قانون خو پرېږده د کمزوري قانونه یادومه هغو کمزوریو قانونو هم په شلمه پېړۍ کې خپلې ازادۍ واخیستلې او موږ پاتې شولو موږ پاتې زموږ ملت ډېر وبخښئ اوس څه په ځان باندې سړی دعایي ورکوي خو چې کله ملتونو خپلې کمزوریو ملتونو الغال شویو ملتونو قبضه شویو ملتونو چې په کوم وخت کې ازادۍ اخیستې په هغه وخت کې زما د ملت لویه برخه د دنیا د قوتونو په عکسي وه دا د بدبختۍ خبره ده زموږ د کار نوم شو یوویشتمه صدۍ یوویشتمه پېړۍ د ټکنالوژي دور د ماشیني پرمختګ دور دی او موږ اوس هم هغه د شلمې کارونه د پېړۍ کارونه راپاتې دنیا پرمخ لاړه موږ په یوویشتمه صدۍ کې هم په هر ځای چې آباد یو په نورو بل کې د داسې حالاتو سره مخ یو چې د معاصرو خلکو مخ کې د پیسې منډلي إذا ممكن تقول هذا الفكر تحصل على وصل به نسبة بعدين إليكبر يعني يشتغل صديق مختار أفغانستان في الحدود الطائفة تقلب الشغل تسمع لو كانت خبرها لما يوضعوا عليكم خبرها قالوا يجيبون مسافر هذا بالضربة شوفوا ما معنى الله حبيبي أو بيان تربية هذا الإسلام عندي الإسلام وغير بعض الأمم صوت بليه بليشتما صديقي بليشتما فعليه يوصوك من قوة شعبان القبيلة بانجور عليه إلا مفهوم الجحفة تستصورون كل شيء هو ده o yojistama pēļķi. Mums tad ienākāja pa Baltumā, tad Pakistāna panama panāk Pakistāni, tad Panjābi tema da kabze, al-Zulmāki, al-Istimaliyat bandira. Zulm Jabal Pakhara was-Siri تيجي ولا دون أثر يرسل. أو يعمل الشيطان ويبدل البيت إلى نوال. داعي سنتو خان كذا يقولي. داعي الدين يعمل كذي بكي كور وكور البيت أقصى وجه كمان الفيديو أو معلومات يعمل كذي وياه وكان بين الإسلامي كورلا الشيطان أو يعمل الحديث والسلام أو أنا كل ربنا وفرش. بكورة خلق ومليون عن درس الجبل عن تربية الجماعة إنه جرام إنه مشر مكسر يابي أمام محدود مدى يابي أمام فانين مدى تحصيلات جوان نير تقبل الحدث الخبري دي تعال تدرنا يوم جرم الخبري خرج لما نزلت الرسول بدون قدر تخرج إلى أقلام تعدد أقصان الجدول تاسيو علماء تاسيو كرامات وكرامات سرع تأرضان إلى ستجد الحركة أو جاءنا تعشي مقصودي قد يكون إلى تزول الجبل para telah berkembang. Nah, dari itu sangat nuklir ini akan nuklir itu cipta juang dan sampai dari proses pandemik Allah tahu dari sampai dari baru itu kita memang. Fazul kalau tawai bakai masyarakat dari bakai masyarakat dari Panjab ke bakai bakai itu dah bakai saya di pada kita ini.
تدروغ كسي تدروغ تاريخنا تدروغ ربي تأخذ الموضوع أو تلقى غرق دعم ولا شعور أو سمعنا على الجهان تدروغ شكور مليون أربعان فقدوا تطلع عليه سلامات معتبر وزيرستان بالإمارات ضمن إسماعيلستان ومن أدرس النور السيري دع بالجنة والجبر والظلم والوحشة محققين عندنا ذلك لما كانت الرسول الغلط والظلم فعلنا به تزمن الصراط الانتخاب لها دي يوحصة يوم تدريب عنه تخيبات تدريب عنه حتى وقلا تنمينات حقوق قرن يتنام وعليكم حاسمة التقبل مجمعنا وقلبه صنع سياسي قدري أو قرونتا وقلونتا فهو رضي جمعي عندنا من الأسود شعير وشعير وصوبه ومرمنه ومرمنه ولا هاي كان بتوع صاحبه صاحبته وجواريه وصوب هاي كان تصل كلام ولا يصيروا بالنسبة للقانون أما اللي تلاقي كله تزور كامل وما يعمل اللي خسروا كثير فيعمل فزرقوا خلق بداية التهيئ والوجود فخاشوا تصاميات رحمه من اليوم الجاهة الصحية معه نحن نزرق التهيئ فديروا صوت شبعي دادا كان كاميان روشما آميان نتيجة ومركزة نتيجة يا بيتا تعمل ما ينطلق لشوية berpasangan dan amal pemerintah Zumsa Yosasiasi Purunan yang nol dari Malaysia sampai Kalau Zamannya banyak Atau banyak Jika saya jadi misalnya Lalu berminat selama Apabila berminat selama lagi Nanda alufan pahayo Yawaki Tak terdepan Masana usana pahidek Fokuswatan kedua usana pahidek Kasyirana berjaya Malu pahidek Pagkakat Zawai usana wasi Cerasai Jadi jadi sarawati Walaupun Start لا يلاقي مصحيح شو هيعمل زي شو دخلوا القوات البعيد من جوات يوم الزمان ولا هو بيعمل ما كارثة كمان بالجل كبيرة عند الوسيلة فوصلنا بعد ميلاد تبايوشي جواري لون سرنا من ميلاد تحضري من بطاقة الملك الذي يدريه لله الخيرات وما نعرف شيء ما نعرف بالجنب خلق ولا نعرف شيء ما نعرف شيء دا تنظالم رياست لبنان باكستان में और प्रोफेसर के पंजाबी जोर ये لعند الجنطري يعني خمسين في الرسول البخاري والرسول الكريمة رسول الشرعي من أحسن ولسان مش سمع ولا يقرأ في الكريم ولا يقبلوا شوفوا استجاب المال كريم ولا يقبلوا استجاب المال كريم ولا يشتري الغني ولا يبتعد الغني ولا يصير بسرعة mana ada kita boleh rapor jadi tu sekarang rapor jadi kami jadi lewat sistem terpaksa sistem ini kami jadi kami sekarang rapor jadi
یو دی تشدد د دې څخه کوي چې د دلیل یې بېلې دی منطق یې بېلې دی تاریخي حواله نه لري انساني حواله نه لري کلتوري حواله نه لري ادبي حواله نه لري آئیني حواله نه لري یا حواله هم زموږ لپاره د خپلې ټولې حوالې د بېلابېلو کارونو د پرتو ساتل بېلل دي د خلک په خبرو په دعوو په منطق په دلیل په قانون په آئین په یو څه یې هم نشي پوهولی یا هم سماع کړي دوی چې په خلکو د ظلم ژبه د تشدد دا خپله کړې ده چې ده سره په لازمه خان دي دوی خلک نشي کاندي کولی دا خلک نشي کاندي کولی ځکه یې تشدد ته منډه ووهله واقعا زموږ ملګري په کې کې دي واقعا په سینه بیا باندې ملک ناصرخان فکري د خدمت سختي لري ولې په دې عمر کې سمد خان پلسای د تاریخ یو مشر سختي لري علي خان وزیر سختي لري مصطفی بختیار یا عبدالحق خټک دا چې لري د زور مخکې کړي یا یې باندې باندې سره یا نور څه انځي یا پس ځانځي دا معنی چې ساتي دي خو یو خبره د دې نه دا هم دی چې ساتي هغه وایي کوي هغه وایي کوي ولې چې سره راځي هغه کوي نه دا ملګری د ورانه د خپلګری د محفوظ ساتلو د متعهد ساتلو دا هر د پراکټیکلای هم د خبرې شریک لري هم د آئین او قانوني بین الاقوامي یا کلتوري هر ډول دلایل او هر ډول ریفرنس ګرځېدلي اوس پرې سره په زور پښتو کې یو خبره ده واقعا د پښتو په په دې وجه د کار چې په زور کې نه دي په زور کې نه دي پنجاب زور باندې د چاپ سره باندې د بلوچ سره باندې د پښتون افغان سره باندې یا د کشمیر سره باندې یا د یو سیمې سره باندې دا ټول کارونه په تاریخ کې تر پاتې راغلي او د نورو تاریخ هم خلک دي د خپل د دې په یو لږ زور باندې خبره شوی خو دا نتیجه دا خبره سنت کومه څو دیونې کې ماته د نن ورسېږي ما خبره چې د نن ورسېږي یو څه وخت انتظار وکړي چې دا نو بیا د وایي خبره خبره دا باندې راځي رسول زور کوي د دې انجام په کار کې اوسې د دې د ځان انجام کوي هغه په دومره تیری دومره چې په ظاهر چې ستاسو سره د هیڅ سره راځي په منظور کې د ځان سره کې تر تاسو خلک تر تاسو کې خلک په تاریخ کې ځان راځي دا انجام کوي چې خلک نه وي انجام کوي مایوس خلک نه وو مایوس د هغه چې ظلم یې کړی او ځان ته ورکړل او دا د ظلم په ذریعه باندې اسلام وایي چې کما ته مختلف قانونونه وجود لري په ځکه چې حضور د الله تعالی ویل ولې پښتانه د ورته د پرمختګ لپاره څومره ظلم چې یو دا زموږ د ایراني او هغه څنګه خبرې مقابله ځوانان کوم ځای په دې څه کارونه کوي په پاتې ده او بیا هم د هغه په کې دی چې نو دا څه څه وکړي په دې کې په باندې دی ولر یا کې نه نو یا چې نه نو دا څه ورته تاسو نه دا کار باندې ته یو کار کوي موږ یې اسلام علیه سره نه مو راځي لري دوی په خپل انجام وړي مخته تاوان او تاوان چې ولري مخته دې څه موږ دې سیلو دې روي شکلو دې څه ولا شوړې شو موږ ته په تاریخ کې پاتې لګي چې دغه په وطن کې کله کله معنا دا
یا خو زموږ ځوانان بالخصوص کله کله د مایوسۍ سره مخ شي مایوسي مه کوئ موږ ډېر اوږد تاریخ لرو موږ ملت یو موږ په وختونو کله کله کې شوي یو وخت که افغان ملت نه شوی موږ بېرته به راپورته خو بېرته په افغانستان به راپورته بیا چې د علومو دلته موږ د یخان د خوشحال ولري هسه دا راپورته د تاریخ دی په تاریخ او اوږدو کې دلته دا ملت واقعیت بدبختۍ هم لري خو دا ملت داسې خویونه هم لري چې هغه د ډېرې خوشبختۍ سبب هم لري موږ نشید یو موږ نفرشا یو او موږ زموږ تاریخ دی دا زموږ تاریخ هم لري خپل تحقیق او تدقیق یې کوو یا ګورو عمل به کله زه د دې جرګې نه دا په برسلس بلجیم کې جرګه وشوه ما تقریبا ټولې خبرې واورېدلې واقعیت ډېرې درنې او د ملت په ګټه خبرې وشوې واقعیت د تاریخ برخه ګرځي که هغه څه همدغه په راتلونکي وخت کې مسؤلیت ورکوي بیا هم وایم زما هیله به دا وي دا د دې کار اسان راسي یا کمیټې جوړه کړي شي په مختلفو ځایونو کې جرګې وشي هغه ته هم د ځانګړنه مشران د ملت راغلي وو د بې اتفاقۍ یا د سر د کار نه اخیستل شي بلکې یو کمیټې جوړه شي او ګرافت کړي شي د لارو بر ملت ټول قانون او دولتونو د ګرافت لیکلي شکل ته رغبي صدوق پیمون وړاندې کوو ملت ورته بیا یې د نړۍ وخت د دین په خاطر کې خبره او د نړۍ ولسونو کې هم لازمي وي زه دا نه وایم چې نړۍ به راځي موږ به جوړوي موږ خپل وطن په خپلو مټونو جوړولی خو په البته لازمي کول د خپل ملت موقف او واقعي ساتل د ټولو دنیا په نړۍ مخې ته دا زموږ د ملت اخلاقي بریا ده باید زموږ ملت د ملت اخلاقي بریا زموږ دغه ګرانه زموږ دغه قدرمن او دغه افغان وي چې بهر وي پښتانه افغانان یا زموږ د افغان ملت هر څومره قانونه دي دا یې په ډېر ښکلي انداز باندې دا پېښ کړي او په دې کې هېڅ داسې یو خبره دې هم وي دلته مثلا ټول ناست دي چې اکثر پېژنمه واقعیا خپل زه د دوی نه ښکاره خو دوی د ځان دا د پیچلي ملګري هم دي په افغان ملت کې چې څوک څومره هم کارونه آباد دي یقین او منظم لپاره ټول برابر دي زموږ چې څنګه په یو وخت وګرځېږي داسې مو د افغان ملت په هر کام وګرځېږي او که هر څه ګرام کېږي موږ د شریکه د ټول ملت خبره کوو نو د دې لپاره چې یو کمیټې جوړه شي هغه دا ډرافټینګ سند تیار دی په سیلبر جلدې په صورت کې څه د بای وطن هم ستونزې دي څه په ډیورنډ کرښه باندې ګیټونه او کاروبارونه باندې او زموږ د فنډ یو مسله ده د تعلیم داسې نورې ډېرې ستونزې دي چې هغه تر ما ښې بیا په یو میټینګ کې بیانېدلی شي هغه کې یو ګرانټ شي او د دې لپاره هم په اروپا کې یا په بهر کې څومره هېوادونو کې پښتانه افغانان دي هغه وخت تصور شي حفاظت کوي او هم ټوله نړۍ ته یو دروند یو عزیز او یو پیغام څه پیغامونه یو پیغام دې جوړ شي دروند دې جوړ شي او بیا ټول ملت به موږ هغه خپل ورسمالي او دا دروند دی بیا به په هغه کې زور زیات وي زما خبرې زما په خیال زیاتې شولې خو بیا هم وایم مشکلات هم زیات دي واقعیا خبرې نورې هم ډېرې کېدلی شي ما تېره جرګه کې هم دا خبره کړې وه چې
دا یو شعر دی ما ته شعرونه نه لري مفهوم یې دا دی چې په یوه شپه باندې د ډېرو شپو خبرې نه کېږي نو بیا به هم سره کېنو بیا به هم خبرې سره کوو عمل به هم سره کوو څه خلک دا هم وایي چې که په جرګو نه کېږي که په جلسو نه کېږي په غونډو نه کېږي موږ ته دې نه زده کوي موږ یې د جرګو د جلسو ځای هم پېژنو موږ یې بیا قابل خپلې اصول سمولو طریقې هم پېژنو دښمنانو هېڅکله نه مو مات کړي دي او نه موږ د دومره لوی قتلعام د دومره لوی جینوساید نسل وژنې چې زموږ وشوه په برخه کې نه د دغه قاتلان معاف کېدونکي دي د افغان ملت د هر وګړي چې ملي احساس لري د هغه په زړه کې د پښتون افغان په هر دښمن باندې یو غریزه جوړه ده یو رفایت وروسته دا خلک دا وایي انشاءالله د دې ملت دښمن به زموږ منګولو ته راځي خو البته دا خواري محنت موبلایزیشن ضرور غواړي شروع دی شوی هم دی ډېر زړونه مه تنګوئ زړونه مه ستړي کوئ دا سفر روان دی ناست نه یو نو په دې کې به یو وخت ډېر نه خو لږ څومره لري نتیجې لا نه دي راغلي لا خبره انجام ته نه ده رسېدلې لا ډېر واقع پاتې دی لا ډېر څه پاتې دي ډېر څه پرېږدونکي دي په تاسو بیا خبرې وشي او یو درته د مشرانو نه دا یو خبره کېدای شي مناسبه وي یا نه خو دا یو زړه کې مې تېرېږي چې وایي کومه ولې دلته د هدف سره خپل تعلق لرونکي خلک ناست دي ډېر مشران ناست دي د وخت سره مرسته یې نور دي زه وینم چې زموږ د لټرېچر د هدف برخه د کمزورۍ طرف ته اړخ روانه ده نوي کتابونه د ملي مفکورې په اړخ باندې چې د هغې کمې دي نوره ده او د نوي وخت ټولې تقاضې او نوي سوالونه پکې جواب دي دغه ډول لټرېچر یا په زما نظر کمزوری دی یا زه وینم چې هغه که کمزوري شته په دې کې که په دې باندې هم لږ کار وشي ولې ځوانان په سوشل میډیا باندې د ډېرو لږو معلوماتو د خپل ملت د خپل تاریخ د فرهنګ د خپل هر څه چې زموږ د ملت سره نقطه تعلق لري د هغې په هکله ډېر لږ معلومات لري اوس سوشل میډیا یقینا زموږ مشران هره ورځ نه شي ورته راتللی او البته چې دوی دومره د فکر خور کړي یا غوروي چې هغه یې بېرته یو څومره ځوانان دومره تیار کړي چې هغه سوشل میډیا چې هغه ځوانان ډېر لویه کچه زموږ د وطن خوندي وروڼه بیا یو څه وي چې هغو ته یو نظریاتي یو ملي فکر چې کوم دی او په ډېر نوي نوي طرزونو باندې او ډېر د نویو سوالونو په ډېر مثبت جوابونو کې هلته دوی راسي نو دغه به د ځوان ټول شاوروالی چې کوم دی د خپل ملت د احساس په هکله هغه به نور هم ژور ساتي نو مننه کوم زما خبرې خدای دې وکړي چې تاسو ستړي کېږئ نه وئ بیا هم زما طرفه ډېره مینه ولرئ دومره خوشحال شم ولې تاسو به هم خوشحالېږئ په هر هغه څه چې یو ښه وي او وشي انسان خوشحال وي هغه والی دی چې زما د ملت خلک په یو ځای سره راټولېږي او بیا لر و بر سره راټولېږي دا ډېر لوی ارمان دی دا ډېر لوی ارمان دی دا ډېرو سپینږیرو ډېر هغه خلک چې پوه دی د ملت دا هغوی یوازینی ارمان اول اتحاد دی لر و بر یووالی دی عام په دې کې دا څه بیا وایم موږ لر و بر یو خلک یو یو ملت یو دا تاریخ دی دا یو څوک ورکوي
محمد رمضان